تازه خبره، پاکستان پر ولسمشر غني څه تورونه لګولي دي؟ شاه محمود قریشي د ولسمشر غني په اړه څه ویلي دي؟ تازه جزئیات څه دي؟ حال را سره په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني د هند په لمسون د افغان سولې بهیر ته خنډونه جوړول. شاه محمود قریشي یادې څرګندونې تیره ورځ د پاکستان پارلمان د بهرنی چارو کمیټې یوې ځانګړې ناستې ته کړې دي. هغه دغه راز ویلي چې هند د افغانستان اوسني وضعیت په اړه ناسم تبلیغات کوي او غواړي چې د نړیوالو سترګو ته خاورې ور وشیندي. نوموړي یادې ناستې کې دا هم ویلي چې نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړی چې باید افغانستان کې پخوانۍ تېروتنې تکرار نه کړي. تر اوسه پخواني ولسمشر او ټیم یې د قریشي یادو خبرو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د یادونې وړ ده چې پاکستان تېره اونۍ د ترویکا پلس ناستې کوربه و چې پکې د امریکا، روسي او چین استازو ګډون درلود. په دې غونډه کې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه خبرې اترې وشوې. دغه راز هند هم تېره اونۍ د سیمو هیوادونو ملي امنیت شورا سلاکارانو غونډه رابللې وه چې د پاکستان د ملي امنیت شورا په دغه غونډه کې ګډون نه و کړی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.